پشل غو پہ کوی پاکستان کې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله پړای د افغانستان پر اسلامي امارت اچول کیږي خو اسلامي امارت او شنون کې د پاکستان پالیسی او تجارت یادوي. سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمه خبرونو ته هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. پاکستان کې د بریدونو زیاتوالی په تیرو لسو میاشتو کې له 3000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په د هیواد او خیبر پښتونخوا کې د تیرو لسو میاشتو امنیتي وضعیت او هلته د شویو وسلوالو بریدونو او اوښتو زیانونو په اړه راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی دی چې د وسلوالو له لوري په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو له امله د امنیتي ځواکونو په ګډون له 3000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی په تیرو لسو میاشتو کې د ټول پاکستان پر کچه 1566 وسلوال او امنیتي پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 924 تنه وژل شوي او 2121 تنه نورو ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 503 پوځیان هم شامل دي او 353 نور ټپیان شوي دي. همدغه راز 351 ملکی کسان وژل شوي او 968 کسان ټپیان شوي. د بریدونو له دې جملې څخه 948 پیښې په خیبر پښتونخوا، 532 په بلوچستان، 24 پیښې په سیند، 10 پنجاب او 2 پیښې هم پلازمینه اسلام آباد کې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په راپور کې ادعا شوې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم تحریک طالبان پاکستان په ټول پاکستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. همدارنګه پاکستانی چارواکو په افغانستان کې امریکایي وسلو ته د ټي ټي پي لاسرسی او په افغان خاوره کې د وسلوالو خوندي مرکزونه په پاکستان کې د پراخو بریدونو یو لوی لامل بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې اوسیږي او له هغه ځایه د پاکستان ثبات او امنیت ننګوي. د افغانستان په جګړې کې د افغان طالبانو بریا ټي ټي پي ته جرأت ورکړ چې په پاکستان کې خپل بریدونه پراخ کړي. دوی اوس د خپلو بریدونو ستراتیژي بدله کړې او تر ډیره پر سترو امنیتي مرکزونو او قضایي محاکمو متمرکز دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو او راپور کې شویو ادعاو په اړه د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو خبرګون نه دی ښودلی، خو لا د وړاندې سرپرست حکومت په کراتو ویلي چې په پاکستان کې ناامني د هیواد کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې تړاو نه لري. همدا 2 ورځې وړاندې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي وویل په تیرو 7 میاشتو کې د داعش له لوري ترسره شوي 6 خونړي بریدونه د افغانستان له پولو د باندې پلان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه راپور داسې مهال خپروي چې 2 ورځې وړاندې د پاکستاني طالبانو تحریک په یوه تازه اعلامیه کې ویلي 2 میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتي پرسونل ته سپارښتنه کړې وه چې خپلې دندې پرېږدي، خو اوس دغه موده پای ته رسېدلې. د تحریک طالبان پاکستان په اعلامیه کې راغلی 2 میاشتې وړاندې د ټي ټي پي مشرتابه د ټولو امنیتي ادارو کارکوونکي وهڅول چې خپلې دندې پرېږدي او د ژوند تېرولو لپاره حلالې لارې چارې ومومي. د ټاکل شوې نیټې له پای ته رسېدو سره سم ټولو مجاهدینو ته سپارښتنه کیږي چې ورسپارل شوې لارښوونې عملي کړي او همدغه راز که د پاکستان امنیتي ادارې د ټي ټي پي مجاهدینو له کورنیو سره هر ډول ناوړه چلن وکړي، پر وړاندې به ورته اقدام ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان له پښتنو، بلوچستانو او نورو قومونو سره د 2 مخې ناوړه چلن پایلې تجربه کوي.
د دوی په خبره په افغانستان کې د څو لسیزو ناخوالو دا ښودلې چې پاکستان هیڅکله د افغانستان سره په ګاونډیتوب کې صادق نه دی. د سیاسي چارو کارپوه ریالای زازای وایي افغانستان به له نیمې پیړۍ راهیسې د دغو غامیزو ناروا جنایاتونو او بدبختیو سره نه وای مخامخ. بدبختانه باید ووایم چې موږ ډېر بد ګاونډیان لرو لکه ایران او په ځانګړې توګه پاکستان. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې ډېر زیات ناروا جنایتونه ترسره کړي. د دغه جنایتکار هیواد په خبرو او نیوکو باندې که د دوی د بهرنیو چارو وزارت لخوا وي یا د سیاسیونو لخوا وي، پرې باور کول زموږ لویه تاریخي تېروتنه ده. د سیاسي چارو کارپوه محمد زلمی افغانیار وایي دا چې د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی د پاکستانی نظامیانو لپاره داسې پیغام لري چې ورسره به بل مثاله چلند وکړي ښکاره خبره ده چې دا د دوی د کورنیو ستونزو پر بنسټ دی، ځکه چې د پاکستان د نظامیانو لخوا پر عامو وګړو او ځانګړې توګه د ډیورنډ تحمیلي کرښې پورې غاړې ولسونو باندې په مختلفو نومونو ډېره زیاته ظلم کیږي. زه هیله لرم چې د پاکستان حکومت خپلو کورنیو ستونزو ته د خبرو له لارې حل پیدا کړي او په هغو معضلاتو کې افغانستان د ښکېلولو هڅه ونه کړي چې په دې هېواد کې پیښیږي. همدغه راز نه باید افغانستان ته د ټي ټي پی د ملاتړ ګوته ونیول شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په تازه خپور شوي راپور کې دا هم راغلی چې دا د هېواد امنیتي ځواکونو په څه باندې 2800 ځانګړي عملیاتو کې 341 وسلوال هم وژلي دي. ابو محمد جولانی وایي جګړه نه غواړو، لومړیتوب مو بیا رغونه او ثبات دی. د هیات تحریر الشام مشر ابو محمد جولانی وایي اسرائیل په ښکاره ډول د سوریې له پولو وروښتي چې په خبره یې سیمه کې نورو نښتو ته لار هواروي. نوموړي د سوریې له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي اسرائیل د سوریې پر خاوره د بریدونو لپاره ناسمه دلایل وړاندې کوي. د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اردن په ګډون ځینې عربي هیوادونو هم د سوریې پر خاوره د اسرائیلو تیری غندلی دی. جولانی ټینګار کړی چې تحریر الشام نور نه غواړي چې جګړه وکړي. رویټرز خبري اژانس د جولانی لخوا لیکلي سوریا له کلونو اوږدې جګړې ستړې شوې او بلې جګړې ته اجازه نه ورکوي. د اوس لپاره لومړیتوب بیا رغونه او ثبات دی. جولانی هر ډول ناڅاپي پوځي اقدامونه رد کړي او ویلي دي چې امنیت او ثبات یوازې د ډیپلوماټیکې لارې تامین کېدای شي. د تحریر الشام دغه چارواکي د روسیې په تړاو چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ هیواد وویلي د ماسکو او دمشق اړیکې باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.